مرګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته یو تازه او مهم خبر شریک کوم چې طالبانو د داسې خبر راغلی ده چې د افغانستان کونړ سیند چې کوم ده په دغه باندې به موږ یو نه بلکې دوه بندونه جوړو. تاسو وایئ که یو طرف ته وګورئ د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ وړکي بندونو باندې کار شروع کړی او ډېر زیات هم جوړ کړي دي. دا بندونه په دغه کې کار راځي چې کله سیلابونه راسي هغلته به مطلب دا اوبه به نه ضایع کیږي او دغه نه به ډېر زیات سهولت افغانانو ته پیدا سي. او کونړ پروجیکټ چې کوم ده په دې باندې ډېره زیاته پیسه لګېږي، ډېر زیات پیسه باید موږ دې ته پیدا کړو. په دې پیسه پیدا کېدلو کې موږ کار شروع کړی ده. موږ به پوره کوشش کوو چې په کونړ باندې اول یو بند جوړ کړو، هغې نه وروسته دویم بند باندې هم کار شروع کړو. یعنې دا دومره غټ سیند ده که نه چې دې باندې یو نه ته دوه بند هم جوړولی سي. و بندونو جوړولو کې مصرف ډېر زیات لګیږي او موږ په هغه بودیجه پیسې پیدا کولو لپاره موږ دې باندې کار هم شروع کړی ده او که خیر ډېر زر به تاسو ته موږ د خوشحالۍ خبر درکړو چې کونړ باندې به اول یو کونړ سیند باندې به یو بند جوړیږي، هغې نه وروسته به بیا دویم بند باندې هم کار شروع کیږي. تاسو هم که دغه خبر خوښ شوی نو دا ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ.